کندهار ښار کې د 200 میلیونه افغانیو په لګښت د سړک رغنیزي چارې بشپړې شوې. د کندهار ښاروالي مسؤلین وایي د ښار په 14 ناحیو کې د 10 میلیونو افغانیو په ارزښت د 200 متره سړک د اساسي جوړېدلو چارې پیل شوي دي. له دې سره بیا د سیمې اوسیدونکي د دې ګام څخه خوښي څرګندوي. په کندهار ښار کې د 200 میلیونه افغانیو په لګښت د سړک رغنیزي چارې د کندهار د شکاپور دروازې سړک چې 28 کیلومتره اوږدوالی او 40 متره بر لري د 200 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ او د ترافیکو پر مخ پرانیستل سو. دغه سړک چارې د شاوخوا 2 کلونو په موده کې بشپړې شوي دي. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین همداراز زیاتوي چې د ښار په 14مه ناحیه کې د 200 متره په اوږدوالي او 14 متره پلنوالي سره یو سړک چې 10 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې کیږي او چارې به د یوې میاشتې په موده کې پای ته ورسیږي د اساسي جوړولو چارې پیل شوي دي. کندهار ښار کې د شکاپور دروازې سړک چې 2.7 کیلومتره اوږدوالی او 40 متره پلنوالی لري د 200 میلیونه افغانۍ په لګښت ټولې رغنیزي چارې پای ته ورسېدلې. د دې ترڅنګ یو بل مهم سړک چې اوس پیلانې رغنیزي چارې پیل شوې دا د ښار په 14مه ناحیه کې یو سړک دی. دا سړک د ژړ مکتب عمومي سړک د شرکت میوې د عمومي سړک سره وصل کوي. تقریبا 200 متره اوږدوالی لري او 14 متره پلنوالی لري. د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت به ټولې رغنیزي چارې د یوې میاشتې په موده کې پای ته ورسیږي. د کندهار اوسیدونکي د یادو پروژو په پلي کېدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې د ښار د پراختیا لپاره دې لا زیاتې هڅې وشي. ډېر ځینې خوشحال یو د ښاروال صاحب څخه د ښاروالۍ د خلکو څخه ډېر منندوی یو چې دغه سړک یې موږ ته راجوړ کړي. وختي د دغه سړک سره موږ ډېر په تکلیف وو. دوړې به وې، د باران د اوبو مشکلات به وه، د نور داسې د تګ و راتګ احتمالات هم ډېر سره کمزوري وه. دا سړک ډېر معیاري جوړ شو، ډېر ښه خوانجه وکړي، په ښه ترتیب جوړ شو، ښه زار یې ورسره وکړي. موږ د ښاروال صاحب سره ډېر منندوی کوو. د ښاروال د لا همکاري په هیله چې موږ سره د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي د ښار په 5مه ناحیه کې یو بل سړک چې 1 کیلومتر اوږدوالی لري رغنیزي چارې روانې دي چې ډېر ژر به دا سړک هم د 10 میلیونه افغانیو په لګښت بشپړ شي. دوی وایي په مختلفو ناحیو کې د کوڅو او چریو رغول او هم د مندونو او کانالونو د رغولو چارې هم روانې دي. دا ماښامنۍ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا کې چاري. د دې خپرونې ملاتړ کوونکی